په ایران کې د اسلامي جمهوریت پر ضد ولسي لاریونونو سره سم د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د دغو لاریونونو د اوج پر مهال یې د لاریون کوونکو د ملاتړ خبرې کولې او ایران ته یې د سخت غبرګون ګواښونه ورکول. په دې وروستیو کې له خبریالانو سره په یوې نوې مرکه کې له خپلو پخوانیو ګواښمنو دریځونو شاتګ کړی او نوی دریځ یې خپل کړی دی. هغه لاریون کوونکو ته شا واړوله او د ایران له حکومته یې د هغې ادعا له امله مننه وکړه چې ګواکې 800 لاریون کوونکي نه دي اعدام شوي. Well, we're going to see. As you know, Iran canceled the hanging of over 800 people. They were going to hang over... هغوی پلان درلود چې پرون 800 کسان اعدام کړي، خو ځکه چې هغوی دا کار ترسره نه کړ، زه ورته ډېر درناوی لرم او ترې مننه کوم. له بلې خوا رضا شاه پهلوي د ایران د پخوانی پاچا زوی چې د اوسنی حکومت د نسکورېدو په تمه دی او د ایران د لاریونونو په ګرمولو کې هم رول لري، د دغه هیواد له وګړو غوښتي چې په راتلونکو ورځو کې هم د حکومت پر ضد خپل مخالفت ته دوام ورکړي او لاریونونه لا پسې وغځوي. The regime collected piles of bodies with dump trucks. اسلامي جمهوریت د نسکورېدو په حال کې د همدا لامل ده چې پر خلکو بریدونه کوي او هغوی وژني. ولسمشر ټرمپ د لاریونونو د ځپلو او د خلکو د وینو تویولو د پایلو په اړه خبرداری ورکړی و او د ایران خلکو هم دغه خبرو ته باور کړی و. هغوی تمه لرله چې ټرمپ د یو عمل کوونکي سیاستوال په توګه به د امریکا د پخوانیو حکومتونو خلاف خپلې ژمنې عملي کړي. سره له دې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د لاریونونو د مهارولو په اړه د جی و ډلې د اعلامیې په غبرګون کې ویلي چې دا د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې پر دغه هیواد لګول شوي بندیزونه لغوه کړي. د جی و ډلې غړو هیوادونو باید د لاسوهنو بیانونو له خپرولو څخه لاس واخلي. د ایران په کورنیو چارو کې خپله لاسوهنه پای ته ورسوي، د ایران پر ملت لګول شوي ظالمانه ناقانونه بندیزونه لغوه کړي او د بشري حقونو له سپېڅلو مفاهیمو څخه د ایران په کورنیو چارو کې د لاسوهنې او د تاوتریخوالي او د ترهګرۍ د هڅونې لپاره د پلمې په توګه ناوړه ګټه وانخلي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د سپینې ماڼۍ ویاند په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې ټرمپ د ایران پر ضد د احتمالي برید ټول انتخابونه پر میز لري.